د کہانی شروعات کیږي د یو نور انومي جنې نه چې هغه د خپل پلار سره ماونټین کلایمبینګ کوي او چې لږ وخت پس د غر سر ته وخیږي. پلار ورته مخامخ غروخي او دا ورته وایي چې په نن وخت کې دیوان موجود دي خو هغه ځان د دنیا د خلکو نه پټ کړی دی او د نور پلار نور اته سو وخت مخکې د 14 دیوانو بارکه قصه کړې و چې هغه دیوان د نور د رڼا د وجې د کانی شو او نور اته پلار د مخامخ غروخي ورته دا وایي چې اوس هم په دې کې دیوان موجود دي خو نور د پلار په خبرو باندې یقین نه کوي. نو دینه پس پلار ورته وایي چې د دې غرونو طرف ته غور سره وګوره. نو هغه چې دغه غرونو طرف ته غور سره وګوري نو هغه دغه ځای کې سهل چل محسوس شي چې د سره غړي رضایت او یریږي. دراصل د دیوانو باره کې په کتابونو کې لیکل شوی دي خو په نن سبا وخت کې په دې خلکو یقین نه کوي چې دا یو دروغه کہانی ده. او اوس کلونه تیر شو مونږ ته یو سورنګ خي چې پاغه کې ورکران کار کوي او د مخ کې سورنګ د پاره غي پاغه ځای کې یو بلاست وکي چې د سره سور کران مخ کې لاړ شي خو ول تاغي دایره د لاس دغه ځنه رامنډ کې ول چې هغه ال تساجيبه ولیدل. او اوس د ملټري کمانډو د دې هر څه باره کې جانکاري د پاره یو میټینګ کی دي چې پاغه کې نور هم موجود وي او نور اوس غټ شوی وي او نور اوس یو ساينټیسټ هم وي چې هغه د ختم شوی زناورانو او ډوکو باره کې سټډي کوي. او اوس په میټینګ کې دوی د هغه فوټیج ګوري نو دلته ټولو ته دا لګیږي چې کې دي شدار طوفان د وجې وي نو نور اوتوي چې نه داسې سندي شوی. دلته ما د خپل نشانونه لیدلې دي چې موږ د هلیکاپټر نه دغه فوټیج وستیو او هغه د خپل نشانونه ډیر زیات غټو. نو دا نور کسان چې د نور خبره ووري نو هغه ورپسې په خندا شي خو دلته یو جنیر راشي او هغه ورته وایي چې د سورنګ نه دنه یو بل فوټیج راغلو. نو دلته دا ټول چې دغه ویډیو وګوري نو ډیر زیات دوی یریږي. دنه پس موږ د بوډا خزه خاوند خي چې هغه دغه ځای کې د سین خوا سره اوسېږي چې دوی بهر وګوري چې داغي هغه سپیډ ډیر زیات غپیدل شروع کړي وي او د کې اچانک د دوی کور ډکېدل شروع شي چې دوی د خپل ځان بچکول د لپاره تهخانه ته لاړ شي او الته ډیر زیات حل چلو شي او چې لږ وخت پس دوی بهر روزي نو د دوی ټول کور چامات کړي وي. نو د دې کې سټډي د لپاره نور او هغه سره یو مرګري انډریاز رولېږي چې الته په هلیکاپټر کې راشي او الته سره یو کیپټن ملو شي ناغه ورته وي چې ډیر غټ شي سینه پورې غاړه راوړېدلې دی او د دې کور مات کړي دي خو الته دوی وګوري ډیر غټ د خپل نشانونه وي خو دوی د دې خپل نشانونه پس روان یو 3 کیلومتر نه پس دغه د خپل نشانونه غیب شي. نو دلته دوی دا سوچ کوي چې دا دومره غټ شي چې دلته آس پاس نو اخر په کم لاړو. دنه پس نور انډریاز او هغه کیپټن خپل پلار لراولي چې هغه د دنیا نه بیلو سیدو ولې چې دنیا ول دی یو پاگل غنو ځکه چې د دیوانو باره کې ډیر زیات سټډي کړی و او نور چې کور ته رادن نشي نو الته غو ګوري چې ډیر زیات د دیوانو تصویران لګیدلی وي خو د نور د پلار په خبرو باندې چا یقین نکاو. نو د نور پلار دوی ته وایي چې د نن یو څو کاله مخکې د غرونو نه ډیر عجیب شي زروته و خو د دې باره کې حکومت ته پته ولګي دا خبره پټه کړه. نو نور پلار ته بیا وایي چې نن ډیر عجیب شي دغه غرونو نه وروته و. دا پلار وته وایي چې زه پوه شم دا بل سنه بلکې یو دی او دی او د نور پلار دوی ته دا موي چې د نن 100 کاله مخکې دیوان با خخ کارو سیدل. دنه پس د نور پلار نور سره اغه زه تراشي چلته د نور پلار غرونه او د غرونو کان ډیر غور سره ګوري. دلته انډریاز او کیپټن دا وګڼل چې د نور پلار خو یو پاگل انسان دی او پاسل کې دنیا هم دی یو پاگل غنو ولې چې د بزیات د دیوانو خبره کولی چې دا د دنیا د پاره صرف یو کہانی و او نور اومم د خپل پلار په خبرو باندې یقین نکاو او هغه پلار ته وی راځي چې د دې زنزو چې څنګه نور شاته وګوري نو هغه ځکه یو کان وړقي چلته هغه یو سترګه موویني او دراصل دا بل سنا بلکې یو ډیر غټ دی او وی. نو ټول د خپل ځان بچکول د پاره په هلیکاپټر کې کینی او هغه سره غي لایو ریکارډینګ هم کوي چې دغه ملټری افسران دغه ویډیو ګوري او هغه چې دا ویني ډیر زیات او یریږي او هغه دا وایي چې دا د دنیا د پاره یو ډیر غټه خطر ده. نو دینه پس نور هغه ځای ته ورسي او هغه دوی ته وایي چې زه په دې کریچر یعنی دیو باندې نورم سټډي کول غواړم. نو دلته وته دا وزیر اعظم وایي چې ترڅو پر ستا سټډي ختميږي نو دا دیو په دې دنیا کې به ډیر نقصان کړی وي او ستا کار اوس ختم شو باقي کار به ملټری والا کوي یعنی دوی بوز دغه دیو مړ کوي. او دینه پس کیپټن خپل ټیم تیار کړي هغه ځای ته تلو د پاره. نو نور هم د کیپټن ته وایي چې ما ځان سره بوزا حالانکه کیپټن ته د دې باره کې اجازه نو او کیپټن وته وایي چې ټیک تا چې هغه ځان سره نور د نور پلار انډریاز بوزي او دوی چې هغه ځای ته ورسې نو خپل تیاری کړی وي او دا دیو انتظار کوي او هغه دیو چې څنګه راخکار شي دوی په اچانک حمله وکړي چې هغه سره دغه دیو لډیر زیات غوسور شي چې هغه په دوی باندې حمله وکړي او ډیر زیات فوجان پکې مړ کی او ډیر فوجان دا غزه نوم تختی خو دې کې اچانک د نور پلار دغه دیو مخه تراشي او هغه وته وی چې شان تو ساته ته مونږ نقصان نه در رسو. دراصل دغه دیو د انسانانو په جبه باندې پویدو چې دغه دیو شان چی خو د دې مخ کې د نور پلار چې نور سو کی چې دې کې په اچانک څه فوجان په دغه دیو باندې حمله وکړي چې دې سره غل ډیر زیات غوسور شي او هغه د نور پلار باندې حمله وکړي چې هغه لري خطا کی او هغه دیو دا غزه نه روان شي چې دې کې نور ازر پلار لره منډه کی ولې چې د نور پلار ډیر مضبوط غزار خړلې وي او دغه خیره ساګانی وي خو د مرګ نه مخ کې د نور پلار نور ته وای چې رویل پیلس او کور او د دې نه پس هغه مړ شي او دراصل نور چکله وړو نو داغه د مورګ مرګ شو او اوسه د پلار مرګ شو چې د سره هغه بالکل یوازې شو او دې نه پس هغه د خپل پلار هغه کتابونه را واخلي چې هغه کې زیات تر د دیوانو باره کې خبرې وي. نور ته دلته پته ولګي چې دغه دیوانو په چرچ باندې
باندې حمله کولې ولې چې پاغي په د غنټې هغه आवाज ډیر زیات بد لګیدو او دینه پس نورا کیپټن سر خبره وکي چې موږ له د میزایلو ضرورت نشته او هغه دا و چې ما سره یو ترکیب دی چې دینه پس هغه هلیکاپټر پسې غټه غنټې وتړي او هغه دیو پسې لاړ شي چلته دیو دغه غنټیانو आवाज ووري نو هغه ډیر زیات بے قابو شي او ولته په هلیکاپټر باندې حمله وکي او په دې دوران کې د یو ماشوم ژوندۍ خطر کې وا خو دې کې اچانک دغه دیو دی بچ کی چې دې سره ټول دنیا دا وګوري نو هغه ډیر زیات حیران وي چې دې سره هغه دیو دا غزنه لاړ شي او اوس نور په خپل میشن کې فیل شو نو هغه د دې میشن نه لری کی او دغه ملټری کمانډو دا فیصله وکړه چې موږ په غټو میزایلو باندې په دې دیو حمله کوو دنه پس هغه خوا کې ټول ځای خالی کی او اوس نور هم نه پويږي چې زه څوک ما خو دې کې اچانک هغه ته د پلار هغه اخیری الفاظ را آیات شي چې هغه ورته رویل پیلس باره کې خبره کړې و او دې سر نور پوه شي چې د دې ټکی دغه دیو سره څه تعلق شته دنه پس هغه د بادشاہ د پیلس طرف ته لاړ شي د خپل مرګري سره او هغه چې هغه تر ورسېنال تاغه ته یو چیف منسٹر ملو شي دلته وته دا چیف منسٹر وی چې کې دی شي دغه دیو په دې باندې حمله وکي او د دې څنګه وجه کې دی شي او هغه ته دام وی چې کله د یو بادشاہ کور باندې بل کور جوړ شي هغه مونږ ډیر بد غنو او په کم دې کې چې دا محل دی په دې باندې مخکې د دیوانو کورو شاغي په دې غرونو باندې راجو چې دینه پس دغه بادشاہ ټول دیوانه مړکړل چې په دې باندې خپل محل جوړ کم او په دغه ټایم کې دوی یو وړو کې دیو پرېخو چې هغه غټ شو 100 کال پس واپس راغلو دینه پس دغه چیف منسٹر دوی یو خفیه ځای تراولي چلته ډیر زیات غټه دانشې پرتی وي او دا دانشې د بل چانه بلکې دغه دیوانو وي چې 100 کال مخکې دوی مړ کړیو او د خاندان ته د دې دیوانو باره کې پته وا خدا دوی د دې دنیا نه پټه کړی و او دنه پس نور سره یو خاص تور شوی چې هغه دا په یو ډوکی باندې ونیسي چې د سره هغه ډوکی د کاني جوړ شي نو دغه دوران کې نور اته د پلار هغه کہانی را یاد شي چې پاور ګوټیوالي هغه ته کړی و چې دغه سیدیار لس دیوان بهر وروتلو چې څنګه په دنور رانا ولګي د ناغي ټول د کاني شو دنه پس نور کیپټن ته کالو کې ورته دا وای چې ما تاسو پته ولګی دا چې دغه دیو له مات څنګه ورکو خو هغه به یو کولو زه تراولو ولې چې دی ټولو نه غوسل چې میزایل او چلو دنه پس نور د دیو د ډانچې سر یو گاډي کې کیدی چې دغه ځای کې دغه دیو دا وویني او هغه گاډي کې روان چې د کې لګ وخت پس دغه ډانچا د گاډي نو ورځيږي او دغه دیو هغه ځای تر ورسي هغه ډانچې سر روچت کی او هغه چې دا وګورو ډیر زیات خفه شي ولې چې د دیو په دې دنیا کې بل څوک نه وو خو دې کې اچانک دغه ډانچا د لاسون نو ورځيږي چې هغه زری زشي چې د سره دغه دیو ډیر زیات غوسه شي او هغه د نور په غاڼي باندې حمله شروع کی او نور هم ګاډي ډیر تیز سره روان کړي وي او اوس هغه ټایم راغو چې دوی میزایل لونچ کړي خو د نور یو مرګري په دغه ډپارټمنټ کې هغه د خپل مرګري سره خبره وکي چې هغه دغه ټول سیستم هیک کی چې د سره دوی دغه میزایل چلی خو هغه نه چلیږي او بل خو مونږ ته نور او انډریاس خي چې هغه په گاډي کې ناس یو دغه ټرول یو داسې زیات راولي چلته کیپټن ډیر زیات گاډي ودرولي وي چې په گاډو کې یو وی لایټ لیزر وي او چې دغه دیو په نور باندې څنګه حمله کوي نو دا دوانه دغه گاډي نه ټوب کی دنه پس چې ملټری کمانډو ته پته ولګي چې دوی دا سیستم هیک کړی دی هغه واپس ان هیک کی او بیا اورډر ورکړي چې دغه دیو باندې میزایل او چلوي خو په فایټر جټ کې چې دغه فوجي ویني چې دغه دیو نه غیر چاپیرا نور فوجان دي نو هغه دغه سیونه کی دنه پس دوی دغه ماشين ولګي او هغه یو وی لیزر شروع کی په دې دیو باندې چې هغه د کاني جوړیدل شروع شي او هغه د درد ډیر زیات چغه والی نو نور چې دا ویني نو هغه په ځل کې رحم راشي او دا و چې دا دیو سره ظلم دی دنه پس هغه رامنډ کې یو دغه ماشين بند کی او په خپل د دې دیو مخ ته ودرېږي په چغو ورتوي چې تر دې نه لاړ شه کني دا انسانان به تا ژوندې پرې نه دي نو دغه دیو هم د دې په خبرو باندې پوي شي خو دغه دوران کې نور را خطو واده وی چې دغه د نور رڼا د بدن د لپاره بالکل صحیح نه ده او هغه په بدن من چې دغه رڼا پروزي نو هغه ټول د کاني شي او دغه ذکر پروزي او د سره دغه دیو خاتمه وشي او دینه پس دغه ځکه هغه وزیر اعظم هم راشي او هغه نور ته وی چې ستا پلار کومه کہانی ویلې هغه بالکل رښتیا وي دینه پس د انډریاز او نور دغه ځنه روان شو انډریاز نور ته وی چې داسې دیوان نور شته او کنه نور وتوي چې کی دی شي با او د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خو غشي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ